قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګورئ چې یو ځل بیا موږ یو بل کورنۍ ته هم راغلي یاست. نن د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې لخوا غواړو چې د دغې کورنۍ موږ سروې وکړو تر څو پورې هغه مستحق کورنۍ، تر څو پورې هغه بېوزله کورنۍ، تر څو پورې هغه کورنۍ چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي، تر څو موږ وکړی شو هغه مستحق کورنۍ اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې ته موږ وپېژنو، تر څو پورې هغوی سره دغه اداره مرستې وکړي. دغه خویندې تاسې ګورئ چې دلته ناستې دي. دغه خویندو سره غواړم چې دوه درې خبرې وکړم چې دوی هم دلته په ډېر بد حالات کې شپې او ورځې تېروي. چې دا خویندې د کوم ځای څخه راغلي دي او دلته ننګرهار ته. السلام علیکم. خورجانې که راته دا ووایي چې نن موږ د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې هغه سروې ته راغلي یاستو او د ژوند پړاوونه د خپرونې نه چې د شرق راډیو تلویزیون نه نشریږي، ستاسې د خویندو او ستاسې د بېوزلو هېوادوالو موږ اکثر هغه غږ راخلو، هغه خبرې اخلو تر څو پورې د تلویزیون د لارې نشر کړو، تر څو پورې تاسې سره په خپل وخت سره مرستې وشي. تاسې که راته دا ووایي چې د کوم ځای اوسېدونکي یاستې خورجانې؟ موږ وروره سیده د کونړ خاصه وو. موږ همدغه کار شوی دی په تورخم کې. ټول هم دغسې مجبوره ده. الله درګاه ته ناست یې څوک هم سرپرست هم نشته دی. خواښیم د دغه یتیمانان ماشومان دي وړی درور هم دغه وظیفه راټولوي، موږ یې د ماشومان له ورکوو. لکه تاسې اصلي د کونړ اوسېدونکي یاستې او دلته اوس جلال آباد کې شپې او ورځې تېروئ. هو موږ هم د کونړ یم څه کډوالان ګرځو ټول عمر موږ یو ځای بل ځای ورځو. خورجانې که دا هم راته وایي تاسې یادونه وکړه د تورخم. په تورخم کې تاسې سره داسې کوم کار ترسره شوه او که موږ ته لږ د هغه وخت داسې یو څه رڼا په دې خبره واچوئ چې تورخم کې څه وشوه؟ تورخم کې بس د شپې 3 بجې وې. موږ بیخي څه نن دښمني وه هېڅ هم نه وو. بس په کور څوک راواوښته 3 بجې وې د شپې او بس ټولو لاول یې راله یو لې ورویشته، بیا یو راغی زما مېړه یې ویشته، بل یې ورڅخر یې راله ویشته، 3 نفر یې ویشته. زه په خپله هم لګېدلم، زخمي یم. زما 2 زامن دي یتیمانان دي. خورجانې هغه وخت چې په تاسې په کور باندې خلک راواوښته او تا ولیدو چې ستا خاوند یې ووژه او ته پخپله هم وایي چې زه زخمي شوی وم، هغه وخت دې سترګې سلې دي او په زړه کې د څه راتله خورجانې؟ بس په زړه کې به هم زه هغه 4 میاشتې بیا په ستامه کې تېرې کړې. بس د الله درګاه ته پراته وو، نه هم څوک وو. بس کسان هم ټول لاړ ښار وله، موږ هم دغسې ناست وو. او اوس هم دغه ټولې دغسې ښځې دا کور هم په کرایي نیولی، دا هم 4مه میاشته کرایي په موږ پورې د 500 روپۍ کرایي ده. پرون ښځې راغلې وې موږ ته ناستې، زموږ نه کور کرایي غواړي. خورجانې هغه وخت به هم تا ته یادېږي چې کله د خاوند ستا د سترګو په وړاندې ووژل شو، ته هم سیتامې ته لاړې او همدارنګه دغه واړه واړه ماشومان درته پاتې شو، یتیمان درته پاتې شو، لیور دې هم ستا د سترګو وړاندې ووژل شو. زړه کې د څه راځي اوس خورجانې؟ اوس مې زړه کې به څه راځي، د الله درګاه ته ناست یم دغسې نه. قدرمنو لیدونکو دغه یو خورکۍ تاسې ګورئ چې دلته ناسته ده چې کله ما هغه خور سره خبرې کولې. دغه خورکۍ د هغه شهیدانو خور دی چې کله د ورونو یادونه ما وکړه د دغې خورکۍ په سترګو کې اوښکې راغلې. دا خورکۍ سره هم خبرې کوو. ورونه درته یادېږي بچی؟ د هغه ورونو کوم خبرې درته یادېږي؟ دغه هره خبره ما په زړه کې او دغه کې یادېږي. د دغې خورکۍ خبرې چې موږ اورو تاسې د دې نه اندازه ولګوئ چې د دې ژبه هم نښلي. په ژبه څه ویلی نه شي، خو په زړه کې هغه درد شته دی، په زړه کې هغه ژړا شته دی، په هغه سترګو کې هغه اوښکې شته دی. تاسو یعنې کله دې چې ورونه ژوندی و تا ته به یې جامې راوړلې، تا ته به یې ښه شیان یې راوړلې؟ مڼې هر څه راوړل. زه په کټ کې پرته وم او بیا به ما له جسونه په خوله کې راکول، مریض وم. بیا پښې او لاسونه کږېدل.
د دغه خوراکۍ هغه ورونه چې همیشه به د دغې خورجانې خیال ساته نن تورو خاورو ته لاړ یوازې پاتې دی. دی صرف او صرف دومره کولی شي چې اوښکې ورپسې توی کړي نور یې په لاس هېڅ هم نه راځي. دغه یو بل خوراکۍ هم دلته ناسته ده چې دغه دریو کسانو کې چې په دغه کورنۍ کې دغه کورنۍ دغه غړي شهیدان شول د دغې خوراکۍ خاوند هم پکې وه. خورجانې که ته هم موږ ته څه ووایې چې ژوند مو څنګه کړی؟ ژوند همدغسې تېرېږي چې ناست ته مې ناست وي څه هم نشته دی دواړه مخ نار نه ور ناست وي. لیوار مې شهید شو میړه مې شهید شو سخر مې شهید بل لیوار مې شهید څه هم نشته د الله درګاه ته ناست نار نه ور دغه زپه راټوله کړي نن درو مې د واړه زپه راټوله کړي راوړي ویې کړل چې نن د الله درګاه ته ناست څه هم نشته چې ویې کړو. یعنې اوس درته څو تنه څو دانې ماشومان دي یتیمان درته پاتې؟ کله دی چې خاوند ژوندی و د دغې ماشومان پلار ژوندی و نو هر څه به یې دې ته راوړه. اوس یې خاوند نشته په وظیفو باندې وخت تېروې خورجانې اوس د زړه کې څه راځي؟ اوس مې زړه کې دا راځي چې زما بچي ښه ژوند وکړي بچي مې نشته اوس هم وتلي دي په ښځو پسې کوم ځای کې به خواران ګرځي. اوس مې زړه کې دا راځي چې زما بچي ښه ژوند وکړي مرتب ووایي هېڅ شی هم نشته د خواران ګرځي نه خپل دغه پسې ښځو پسې ګرځي سهار وتلي دي ښځو پسې ګرځي بیا به راځي بیا به ځي بیا به وظیفه راټولوي بیا به خوري. دغه کورنۍ قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو وظیفه به ټولوي او بیا به خوري. که وظیفه نه ټولوي دغه ماشومان یې نو دوی به نهر او نهوره ناست وي. خواښې مې وتل نه اوس هم په وظیفه پسې ته مو ګوره نار نه ور شودلو جامو کې نه م چې ته سمه بشتاره شته نه م چې ته ښه شته نه م چې ته بد شته واړو ناسته ناست که واړه کښې راوړو بیا ورکنۍ نار نه ور ناست. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو د دغې خویندې خبرې تاسې واورېدې چې زمونږ په کور باندې یو داسې د الله تعالی یو امتحان راغی. زمونږ په کور کې درې هغه زلمي او ورسره زمونږ هغه زخر یو شپه کې شهیدان شو. د دې تر څنګ دوه خویندې نور هم دلته ناستې دي. دغه دوه خویندو سره هم غواړم چې دوه درې خبرې وکړم چې دوی څه ویل غواړي. خورجانې دغه کوم د شهیدانو یادونه چې ما وکړه راځه کښېنه دلته زما تر څنګ کښېنه. دا ستاسې څه کېده؟ دا زما ورونه و درې درې د ورونه و یو د پلار و درې مې ورونه مې پلار و موږ هغې کې واړه هغه وخت تاسې واړه وې دومره به ستاسې یادېږي چې کله ستاسې دا ورونه او پلار ستاسې شهیدان شول تا ته به یادېږي؟ زه هغې کې واړه وم او ده وم لږ مې یادېږي. دومره خو به دې یادېږي چې کله په کور مو دغه د الله امتحان راغی هغه وخت کې به دې خو دومره یادېږي څومره به دې چغې وهلې څومره به دې ژړلې وي. ډېر مې ژړل دي واړه وم لږ مې یادېږي. دغه تر څنګ یو بل خوراکی هم ناسته ده. دغه خوراکی نه هم غواړو چې دوه درې خبرې واورو چې دا څه ویل غواړي. خورجانې دغه شهیدان ستاسې څه کېدل؟ زما ورونه او پلار او ورندار مې پکې لګېدله زخمي شوه. د هغه ورونو کوم خبره دې جړی خورجانې؟ د هغه پلار کوم خبره دې جړی چې اکثر ته هغوی په یادوي او جړا درځي؟ هېڅ
داسې معده چې د اوسه پورې ولا نه چا تپوس وکړه نه ولا بل څه وکړه مړه دي دغه د پنځم که شپږم اووم کال یې د چا ولا تپوس ونه کړه ستاسې د تپوس والا څوک نشته په کور کې هم صرف زنانه پاتې شو نارینه هم داسې څوک نشته چې څوک یې پوښتنه وکړي تپوس وکړي څوک هم د تپوس نشته اوس نشته د دغه ورونه دغه پلار مې کور یې د الله درګاه ته کور پاتې دی ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو الله تعالی دې هیڅ کورم هیڅ هغه دیګی د بې سرپوښه نه کړي دغې کورنۍ مثال د هغه دیګی دی او هغه سرپوښ چې د دغه ورونه او پلار وه اوس یې په دې کور کې هېڅ څوک هم نشته هغه د ګټې څوک د دوی نشته دی واړه واړه ماشومان یې دي تاسې به یې د کمرې د لارې ګورئ د اسلامیک ریلیف ورلډ وایډ ادارې چې په پنځمه ناحیه خوکور روزنتون کې د پنجشنبې په ورځ 1 بجې به توزیع وي چې په دغه توزیع کې هغه ژمني توکي به وي ترڅنګ به هغه خوراکي توکي وي دغه خوراکیو ته توکن ورکوم تر څو دوی هلته راشي او دوی ورسره هغه مرستې وشي شرق د امن او سولې پالونکی